زوی خپلې مور ته وویل اوس زما سره هر څه شته، نن زه ستا قرضه پوره کوم. ووایه څه شی غواړې؟ سره زر، سپین زر، بنګله، موټر. مور یې وویل ته زما قرضونه نشي پوره کولی. زوی یې وویل ته ووایه زه یې پوره کولی شم. مور وویل سمه ده، نن ته زما پر تخت سمله او زه ستا په تخت سملم. زوی د مور په تخت سملاست او مور د زوی پر تخت سملاست. شیبه وروسته مور راپاڅېده او زوی ته یې وویل زویه یو ګیلاس اوبه راوړه. زوی لاړ، یو ګیلاس اوبه یې راوړې. مور نیم ګیلاس وڅښلی او نیم ګیلاس به یې د زوی پر تخت واړولی. د زوی تخت یې لوند شو. زوی فکر وکړ چې مور یې څه وکړل، بیا پرېوتل. لږ ځنډ وروسته مور بیا راپاڅېده او زوی ته یې وویل زویه یو ګیلاس اوبه راوړه. زوی لاړه او اوبه یې راوړې. مور نیم ګیلاس اوبه وڅښلې او نیم یې بیا په تخت چپه کړې. زوی دا ځل لږ خفه غوندې شو. یو شیبه وروسته مور بیا راپاڅېده او زوی ته یې وویل زویه یو ګیلاس اوبه راوړه. مور یې بیا هماغسې وکړل. نیم ګیلاس اوبه یې وڅښلې او نور یې په تخت واړولې. نو زوی په غوسه شو او مور ته یې وویل تېر شه ستا له دې قرضه، زه ستا قرض نشم ادا کولی یا ادا کول یې نه غواړم. مور یې وویل بس همدومره؟ ما په کوچنیوالي کې ستا باولې پاکولې او ستا په باولو لوند ځای کې به زه سملاستم او ته به مې وچ ځای کې سملولې. مور یې وویل زویه ته هیڅکله زما قرض نشي پوره کولی. د دې اورېدو نه وروسته زوی په سترګو کې اوښکې راغلی. له موره یې دواړه لاسونه تاو کړل او په چیغو چیغو یې وژړل.